سلامونه علیکم، هیله احترامات مو ومنئ. هیله ده چې روغ جوړ د صحت و عافیت د خوشحالۍ او د عزت جامې مو پر تن واوسیږي. ملګرو، یو ځل بیا درته هرکلی وایو په هوپ انګلیش اکیډمي کې. الحمدلله دوهم ځل دی چې روژه مبارکه په موږ او تاسو باندې را رسېږي او موږ او تاسو یو له بله سره په هوپ انګلیش اکیډمي کې وینو. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د دې توفیق راکړي چې دغه روژه په کامل ډول سره سرته ورسو او یو داسې روژه واوسیږي چې الله رب العزت او ټول مسلمه امت موږ او تاسو څخه راضي واوسیږي په دغه میاشت کې، ځکه چې دا یو بهترینه میاشت ده. نو ملګرو، موږ او تاسو به خپل درسونو ته ادامه ورکوو لکه څنګه چې موږ او تاسو د پروناونس برخې شروع کړې وې. نو نن موږ او تاسو دوه نورې برخې وایو چې یوه ته ویل کېږي ډیمونسټریټیو پروناونس، یعنې هغه ضمیرونه چې موږ او تاسو په هغه باندې یو شي ته اشاره کولی سو، یو شی موږ او تاسو ورباندې ښکاره کولی سو. او دوهم موږ او تاسو لرو انټراګیټیو پروناونس. انټراګیټیو پروناونس ملګرو هغه ضمیرونو ته ویل کېږي چې په هغه کې موږ او تاسو تحقیق ورباندې کولی سو. یعنې داسې ضمیرونه موږ او تاسو په انګلیسي کې لرو چې هغه موږ او تاسو د تحقیق لپاره کارولی سو، چې مطلب ویلی سو چې فلانکی څوک دی، یا ستاسو ورور څوک دی، یا تاسو څوک یاست، ستاسو نوم څه دی، او همدارنګه مطلب فلانکی شی د چا دی. د دې لپاره موږ او تاسو لرو تحقیقي ضمیرونه چې په انګلیسي کې ورته انټراګیټیو پروناونس ویل کېږي. نو ملګرو، که چېرته غواړئ زموږ سره انګلیسي ژبه زده کړئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم در سره کېکاږئ تر څو پورې زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. راځئ دغه ویډیو زموږ سره تر اخره پورې وګورئ، انشاءالله چې ډېره معلوماتي ویډیو به وي. که چېرته مو ویډیو خوښه څه ویډیو ته لایک ضرور ورکړئ او که څه نظر لرئ لاندې په کمنټ سیکشن کې خپل نظر مو هم زموږ سره شریک کړئ. راځو ملګرو، موږ تاسو څلورمې برخې د پروناونس ته، د ضمیرونو څلورمې برخې ته موږ تاسو راځو. په څلورمه برخه کې موږ تاسو لرو ډیمونسټریټیو پروناونس. ډیمونسټریټیو پروناونس ته ویل کېږي. راځو ډیفینیشن ته تعریف کې وایو موږ تاسو. DEF دا مطلب چې ډیفینیشن: Demonstrative pronouns are used to show or identify one or a number of nouns that may be far or near in distance or time. دغه تعریف دی. راځو موږ تاسو یو نوٹ دی در سره نوٹ کې they are only 4 in number، یعنی په شمیر کې موږ تاسو څلور دانې لرو: this، that، these and those. دغه څلور دانې ته ویل کېږي demonstrative pronouns. اوس راځئ په پښتو کې زه درته وایم. ګوره دغه demonstrative pronouns موږ تاسو ښکاره ضمیرونه یا نمایشي ضمیرونه هم ویلی شو. راځو موږ تاسو یې تعریف ته. دغه ضمیرونه د یو یا هم د څو نومونو د پیژندلو یا ښودلو لپاره کارول کېږي چې ممکن په فاصله یا هم په وخت کې لرې یا نږدې وي. examples، راځو بیلګو ته یا مثالونو ته راځو. زه وایم this is a book، دغه یو کتاب دی. that is a book، هغه یو کتاب دی. these are books، دغه کتابونه دي. those are books، هغه کتابونه دي. ګوره په دې کې موږ تاسې څلور جملې وویلې. څلور جملې چې دي څلور پکې مختلفه کلمې موږ تاسو ویلې چې this، that، these، those. دغه څلور دانې چې دي دې ته ویل کېږي demonstrative pronouns. موږ تاسو نمایشي ضمیرونه ورته ویلی سو چې مطلب موږ تاسو ته یو شی راښیي. لکه اوس this چې دی چې زموږ ستاسو شاوخوا نږدې وي هغه ته وایو this، چې نږدې وي یعنې دغه. او چې لرې وي موږ تاسو په پښتو کې وایو هغه. په انګلیسي کې بیا ویل کېږي that، چې واحد وي. دغه سپین مې چې درته لیکلي دي دا په دې مطلب چې د یو شي لپاره استفاده کېږي. او لاندې دا دوه ته نورو ته راځو. this یعنې دغه. دغه دا مطلب چې د جمع لپاره استفاده کېږي، دغه this. او those هم د جمع لپاره استفاده کېږي. this مطلب دغه، those مطلب هغه. ګورئ هغه پورتني چې دي دوه په سپین ټکو باندې مې چې درته لیکلي سپین خط باندې، هغه چې دی د واحد لپاره استفاده کېږي چې یو شی وي. هغه که نږدې وي وایو this، که لرې وایو that. او که چیرته جمع وي
یعنی له یو څخه زیات شیان زموږ ستاسو سره نږدې وي د هغه لپاره وایو these. صحیح شو. او که چیرته لرې وي بیا ورته وایو those are فلانکی شی. د آر او اس چې دی دا خپله هم د واحد او د جمع معنا ورکوي. لکه اس چې دی د واحد لپاره استفاده کیږي، آر چې دی د جمع لپاره. هغه شیان چې له یو څخه زیات وي موږ تاسې وایو these are، those are. صحیح شو. راځو موږ ملګرو موږ تاسې پنځمې برخې د ضمیر ته. په پنځمه برخه کې موږ تاسې لرو interrogative pronouns. interrogative pronouns ته ویل کېږي. راځئ لاندې په definition کې په تعریف کې وایو who، whom، whose، which and what are interrogative pronouns as they are used to ask questions about a person or object that we do not know about. راځو چې موږ تاسې په پښتو کې وایو interrogative pronouns یا موږ تاسې ورته وایو سوالیه ضمیرونه، یعنی هغه ضمیرونه چې په هغه باندې پوښتنه کیږي. راځو په تعریف کې موږ تاسې وایو پښتو کې څوک، چا، د چا، کوم او څه. دا سوالیه ضمیرونه دي لکه څنګه چې د پوښتنې لپاره کارول کیږي. د یو شخص یا شي په اړه پوښتنې چې مونږ یې په اړه نه پوهیږو. اول ګوره لږ غوندې تشریح ته غوږ ونیسئ. څوک، چا، د چا، کوم او څه. دا پنځه هغه شیان دي چې موږ تاسې په پښتو کې هم استفاده کوو. یعنی دا هغه ضمیرونه دي چې موږ تاسو کله د یو چا په اړه باندې نه پوهیږو نو بیا موږ تاسو په دغه پنځو باندې پوښتنه کوو. لکه څنګه مطلب زه وایم زموږ پیغمبر څوک دی که نه، اوس دلته څوک باندې پوښتنه وشوله چې څوک دی. نو دغه چې دی په انګلیسي کې هم موږ تاسې لرو. لکه چا مثلا موږ تاسې وایو دا کار چا وکړ که نه، پوښتنه په څه شي باندې کیږي؟ په چا باندې. او بیا موږ تاسې وایو کوم. مثلا زه درته وایم ستا کوم رنګ خوښ دی، ستا کوم رنګ خوښ دی. کوم دلته د دې سبب جوړ شو چې موږ تاسو دغه جمله په سوالیه باندې واړوله. صحیح شو. او همدا رقم موږ تاسې ویلی شو چې څه، ستاسو نوم څه دی. دا خپله څه شي دی؟ دا څه دلته جمله سوالیه ته اړوي. نو په دغه خاطر باندې ورته ویل کېږي interrogative pronouns یا هم سوالیه ضمیرونه. اول راځو موږ تاسو ګوره دغه درې دانې ترېنه راخلو دغه پنځو دانو څخه. دغه درې چې دي یو شان دي. صحیح شو. لکه مطلب موږ تاسو وایو who، whom، whose. اوس راځو په دې کې وایو چې دغه اوس څه فرق لري یو د بل سره. هو چې دی خپله subjective case دی. صحیح شو. د فاعل قضیه مخته وړي. هو لکه څوک زه وایم چې who are you، تاسو څوک یاست. who is your brother، ستاسو ورور څوک دی. صحیح شو. نو په دغه ټیم کې موږ تاسې له هو څخه استفاده کوو چې فاعلي قضیه وي، او هم چې دی دا خپله مفعولي قضیه مخته وړي، یعنې لکه موږ تاسې وایو objective case. نو دغه په هغه ټیم کې راځي چې قضیه مفعوله وي. لکه موږ تاسې وایو whom did you tell about this، چا د دې په اړه باندې تاسو ته وویل که نه. اوس دلته پوښتنه موږ تاسې په چا باندې وکړله. صحیح شو. نو بیا موږ تاسې راځو whose. whose د پوزیسیف قضیه مخته وړي، یعنی هغه قضیه مخته وړي چې مالکیت ښیي پکې یا مالکیت ښودنه پکې کیږي. په هغه ټیم کې موږ تاسو له whose څخه استفاده کوو. موږ تاسې په مثال کې وایو چې دا قلم د چا دی، دا قلم د چا دی په پښتو کې وایو که نه. موږ تاسې په انګلیسي کې بیا چې دا رقم وایو چې whose is this pen، whose is this pen، دا قلم د چا دی. صحیح شو. نو دلته whose څه شي ښوونه کوي؟ مالکیت ښودنه کوي. اوس د دوه نورو ته راځو چې which دی یو بل what دی. ګوره which په هغه ټیم کې موږ تاسو استفاده کوو چې کله موږ تاسو د انتخاب په اړه باندې پوښتنه کوو. لکه مطلب موږ تاسو وایو چې which pen is yours، کوم قلم ستاسو دی. صحیح شو. نو په دې ټیم کې موږ تاسو له چی څخه استفاده کوو؟ له which څخه. بیا راځو موږ تاسو what ته. په what کې مثلا موږ تاسو شخصي پوښتنه د یو چا څخه کوو چې د هغه په اړه باندې موږ تاسو نه پوهیږو. مثلا زه یو چا ته وایم what is your name، ستاسو نوم څه شی دی که نه. what is your job،
ستاسو وظیفه چې شي ده. نو دلته what لکه موږ تاسې په پښتو کې وایو څه ده یا څه شی که نه، نو په دغه ټیم کې موږ تاسې په انګلیسي کې بیا له what څخه استفاده کوو. راځم یو 5 مثالونه نور هم ورباندې ورکوم په هر یو باندې یو مثال. who is coming to the party؟ څوک میلې ته راځي. صحیح شو. دوهم ته راځو. په دوهم کې موږ تاسې لرو whom is she living with؟ یعنی هغه له چا سره ژوند کوي. دلته هم مطلب دا چې چا له چا سره ژوند کوي. صحیح شو. راځو دریم ته. په دریم کې موږ تاسې لرو whose ملکیت دلته ښیي. whose is this beautiful car؟ whose is this beautiful car؟ دا ښکلی موټر د چا دی؟ د چا. موږ تاسې په پښتو کې په دال باندې د ملکیت یا د خاوند یا د هغه صاحب ښودنه په څه شي باندې کوو؟ په دال باندې. دا موټر د چا دی؟ صحیح شو. دا زما دی. صحیح شو. نو په دغه ټیم کې موږ تاسو وایو whose is this beautiful car. راځو څلورم ته موږ تاسې which لرو. which was your favorite flag؟ صحیح شو. دلته پوښتنه په څه شي باندې کېږي؟ پر which باندې. which دا مطلب چې کوم. راځو په پښتو کې وایو کوم ستاسو د خوښې بیرغ و. صحیح شو. نو موږ تاسې به په انګلیسي باندې دا رقم وایو which was your favorite flag. اخرنۍ ته اخرنۍ کې موږ تاسې لرو what does your father do؟ what does your father do؟ اوس دلته پوښتنه په څه شي باندې کېږي؟ پر what باندې کېږي. what څه مطلب په پښتو کې؟ څه. اوس راځو په پښتو کې وایو ستاسو پلار څه کوي. په انګلیسي کې موږ تاسو وایو what does your father do؟ صحیح شو. یا مطلب وایو what makes you happy؟ تاسو څه خوشحاله کوي. نو ملګرو زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. انشاءالله چې ډېر شیان مو ترېنه زده کړي وي. که مو نه وي زده کړي ویډیو په دقت سره دوباره وګورئ. انشاءالله په ډېر څه باندې به مو سر خلاص شي. ملګرو که چېرته غواړئ زموږ سره انګلیسي ژبه تعقیب کړئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو پرې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې ورسیږي. نو په سپېڅلي رب مو سپارم. ښه وخت، ښې شېبې. الله مو حافظ و ناصر شه.